چې زما پښتنه تور سرې په ټیک ټاک باندې په لا یو کال باندې خپل یار ته خپلې جامې وبس قسم مې دې پر او ډېر په درس لګیا یم زما نوجوان نن په لا یو ټیک ټاک باندې د خپلې محبوبې او د خپل یارې په ډیمانډ باندې خپل اندام مخصوصه فارهیبټډ ایریا چې ورته ویلی کېږي خپله پرده کولا وهي او دغه سکرین باندې دغه تور سری او دغه نوجوان د یو بل بربن وجود ګوري مونږ به دې سوچ کیو ما په یو ځل ټکم وکړو خلکو غوبل جوړ کړو وایي سکولونه کالجونه بند شو اوس په آنلاین کلاسونه اخیستی څه به کېږي حاجي صاحب آنلاین ٹھیک دی جی نو زموږ نوجوانانو ته خو یو موقع میلاو شوه او یو پلار پکې ما ته هم رنګ وکړو وایي بچی مې به درځي تی ملګرې ته یو ښه غوندې موبایل والا واله زه به د سعودي نه پیسې در ولېږم چې آنلاین کلاسونه پیل دي ما ورته وایي کاکاجي تبلیغي ډېر د دروند میشن سره تعلق دی خو د دې بچي د لاسه ځان جهنم ته مه بوځه وایي نه 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 ګورئ مورې وایي ګورئ چې دا سیز خامخا واخلي مورې وایي نور مولي صاحب پوهېږي که نه هېڅ یې نه شو کولی کولی شو بله مور منځ کې منشن شي بیگم صاحب چې کله منځ کې منشن شي ملګرو والا چشمو والا ملګری خاندي والله ګرانه رقم وویوې قسم دی که څوک کلمه م ووایي چې کله ورته ښځې نه یې ویلي چې کلمه ووایي ما زه چې دا بیګم صاحب انوال شه نو بیا مې ورته بله خبره وکړه ما ما ته قرآن کې الله تعالی وایي چې ولا تعاونوا علی الاسم په غلط کار کې زه تعاون نشم کولی څه وخت بعد ما ته یې رنګ وکړه چېرې جي د هغې نه خو ورور چېرته کمبل او صادر راښکلی اسې اتفاقي خو چې سکرین یې کتلی و نو هغه څه بل قسم آنلاین کلاسونه اخیسته زموږ مشر به خبرې کوي دغه یو درد مې راوړی تلم داسې خو بهرحال د خپل اولاد نه دا ټچ موبایل یې والی او که نه شئ اخیستی نو بیا وله ودونه وکئ څه وله وکئ حاجي صاحب دویمه طریقه ده بیا وله څه وکئ ودونه وکئ چې دوی ذهني میچی ورشي دا د ګورئ تورسرو ته م ویم د تورسرو هم ګورئ ریزلټ ښه نه دی ما ته یو دکاندار کیسه کوله وایي زما خواله شاپینګ له یو زنانه راله خاوند ورته وایي رنګ وکړو چېرته یې نو ورته یې زه جي هسپتال ته راغلی یم راشه که ته ودېږي هسپتال ته تللی وه دغه رښتیا هسپتال هلته ډاکټران موجود دي زما راواز تورسرې خو نه اوري که نه ښځه شکر دی چې تورسرې نه اوري چې زه د کریز نه بار بیټینګ وکړم لایک بوم بومه پرېږدي ځکه چې زنانه ناستې بیا به لږ ټیک دی جي ګزاره ښایي که نه ښه جي لږه که ډېره بهرحال دغه درخواست بار بار کوم نو بیا د بچي په موبایل باندې چک ساتئ څه پې ساتئ بچي ته راشه کوډ ووایه بیا یې چک کوئ کم کم ایپ انسټال کړي دي د په ګوګل باندې کم کم ویب سایټ سرچ کړي دي ما یو ډاکټر صاحب ته ووي لا ډاکټر شوی نه ما یاره جي ته راکړه لا موبایل نو اول یې نه راکړو بیا زر زر یې پکې څه چل ول وکړه هغې ته زه یې ساده ساده ښکارېدم که نه کوټې والا زه خو کوټې والا ملا نه یم بهرحال هغې واش کړ چې ما ته یې راکړو او مفتي صاحب وګوره ته په مخه زما دا موبایل غواړې که نه ځان یې راته داسې پخناټی پخناټی کړ خیال یې داسې پخناټی پخناټی خبرې آی تھنک تا ډېر زه تنګولم ولې دا موبایل ما موبایل واخیست زه ګوګل کې څنګه لاړم نو مشرانو هسټري مې چک کړه په هسټري کې علوي شی پروت و نو ما ورته یې ملګريه کله چې واش کې نو هسټري هم ورسه واش کوه ستا خو هسټري څه وایي نو کاکا دا هسټري زما او ستا هم لیکلی کېږي مولانا صاحب محترم تاسو هم بنیر نه رالی ښه جي مسلمانانو ساده ساده مسلې راته کوم دغه د ګوګل لا هسټري زموږ پسې ګورئ په عملنامه کې روانه ده چې ستا بچی څه کوي لیکلی کېږي ته څه کوې هغه ستا پسې لیکلی کېږي د هغې اندراج زموږ پسې روان دی لمحه فکریه ده او کم کم غم به جاړو اجازت در نه غواړم اوس خو سوشل جواریم شروع ده مولوي صاحب ته خبرې الله دې خبرومه بس د قرآن خدمت کوه اوس په موبایل باندې جواري شروع ده حاجي صاحب ته خبرې نه یې خبر او ایپس پکې راوتي دي او بل راته پکې چا وویل چې څوک ښه کنځلې کوي هغې د ډالرې راځي
داسې د احتشام سره دا موبایل ګورې د والدینو دپاره د جهنم ټیکټ پلارانو واورئ میندو ته دا پیغام ورسوئ چې سهار ماښام توبه او ایکسکیوز کوو د رب نه او خبر نه یو چې زمونږ بچي زمونږ دپاره د جهنم د سامان ذریعه روان دی او جوړیږي او کار روان دی په دې عظیم محفل کې د قرآن محفل دی جلسه د ختمونه دي د بخشش ماحول دی د الله رب العزت په دې باندې یو سپیشل خصوصي نظر دی په دې اهم ماحول کې دغه ریکویسټ بار بار تکرار کوم منت کوم درخواست کوم د خپل اولاد نه بالغ اولاد نه نوجوان اولاد نه د خپل نونو نه موبایل والی او که نشئ نو چک پې کوئ چې زما دا بچی پې څه کوي الله رب العزت دا غونډه دا مجلس ډېرې خبرې په